السلام عليكم. خبر شارع خبر پوزه که خبر کیا سړی د مال په 1.5 روپۍ خرڅ نه د مالو کومه تعلق د ما کار داري خان سره خوشم ده انا لا انت ما ايه خیر هذا ما يعني ډېر مهرباني ته دي صحیح شو الله خوشاله ته دي مهرباني قريب يا بني شان لمنا ولې ستاره غلام لا کیسو نه ما تم نه نه نورا نه انا مو ما خپل دې مالې بوز نه کنه زړه او به غراو کوي به پانسي کا تاسو د زری خان ته خبره کوم درته مزه ته یاره خان جی خدای باور کوي په جیب کې یو روپۍ نشته ما ته بس روپۍ کارې له سړي مال راکړي خارجي خارجي کنه مو خو مشاره دي خدای له جی واس خوشاله شي سلام بس کو یو پنځوي دم راکونو غټ کار وشي خارجي مو غریبانه نه خلک وږي ګوره سړي زویشه غلا باندې نه خدای دا واده پر اثر کې لا کوم بالکل نه کوم جی کغلا کې مې ګیر کړ بیا بسی مې بیا فانسی کا دا واده مهرباني جی خوشاله او ته په چاته نه دارانه نه پیسې نه دی راشي اصله مې ډېر د خلینو پوسټ دی سو کنه نسمن دی تنسته بنتي زینوس کړل بم پیسې ورکینو دا سه تانه تم بدلی شوی دا چې هغه تنخوا پر خلکو باندې وشو ظالمانو څنګه ور روان ټول مردا زغلا کانه پیرا باندې پړتولي ډېر خرابې سي چور باید ستګو د ګورو دا ستانه جوړ کړل دا کنه اند یخنه نه پکې وړو ما له اعرف انا يوسف ولا اولو وهي يقول مو انا ما تقدر تخرج يا اخوان چا مړه دې خپلې ته ګوره پیسې خوستالم دی کلګم زما یو ور در ما سره ما خان دا ور خړلې نو نه دا له هند سما خدای ظالمانو کې خبرې وکړي بس بدیږي کې بس بیرېږي ته کور ته ځه او دا چې زوی لکه هلته مې مور راغلې خو بل احساس کړی خدای ظالمه اخره مخنه وته کوي انا تا خو څه معنا په خبرو ته کوی خو راغلته دی دا چې کور ته تاویل تاسو ما سره ملو شه یو چانس ته باندې وا هاته کوم کا زه یو نور ولې مګه خبر نه روس لس منټه پوس بیا ملاوي انا سلام عليكم دائما ناخذ نور ده كم مشغول زلزلة بيخو من ټول کلی د دوه چخي وایي اخر ګره منډه وایي په غونچه ګل په خورا دي تاسو د ما د مور غمه د ما ټول پیپل دي الو هاي ولا كده الو پیسې پیسې دا داسې کار نه دی اصل کې زما په مور باندې خوب کې یو ګډ پیری کی دا زور ته ټول هغه وباسي هغه ته ولا आवाज ورو ها بي اشاره سره وخت کړی هغه چپ کا आवाज به موږ دا غوړي بیا منډه وای دا خو چې دراغلي دا وجه راغلي دا دې د وجه نه دراغلي د دې خدمت نه ده کیشته نه نه ما سم سره بارم دي ټول تر نازل دا دې څه مې مې ګورې دا وخت دا خو ما ته به برباد کا دا ما دومره کوم چې ما راځم بیا شروع کې پټاړه کېږي اده استم خانه وا پاسه د چرګو بانګي راغې زوی دی پاسه دا دې راغې ګوره وتا الله سرګر باندې ما چې دلته کې راغلم دي مردارې پسې ټول ونه پټاړه کې تیرې بلکې ته زما د لګي چې د مور دې کده دا د زوی لپاره ټول لګه مدرسه ده هغه مدرسې کنه چې کوم کې علم کېږي
ستا دا خو نواره ویجاړه ده تا ورته څه ښودي دي دې به راته وي کوغلا کې کوډاکي کې خو ما له به پیسې راوړې چا راته ویلي تا راته نه وي تا د الله تباه بابا چې ما ته ویلي دي خره ته خدا وا خره به ستا د راته بعد ولله په پټانه کې زما د لاسه ولې د خانانو ګاڼې په دې نوړه کنه چا تا نو تا ما درو چې ما سرو بنگلې جوړ کا اله د سرو بنګلې تا مور له نه جوړ کړې ما له پیسې جوړ کړې دا ما ویل چې په دې ډاک ده او تا ډېره په سر کې ژولې وه ودې ده اوه کې به یو کار نه دی خیر جی خاجی خیر السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دي خیر ټیک ټاک کینه دي کینه خانه پرې حاجی مونږ وایو پرې کینه اره 500 غاجی الحمدلله جی پتاړه کې خبر شوم خاجی وی کلی تر غلی نو ما چې باندې عزتمن شه مرتقی خان کو تاسو غلام دي تاسو د خو خورې دي تاسو زمون ډیر تاسو لپاره هر ټیم کولو د پنی مشکوم زمات څه خدمت ما ته ویلې خوشاله شي جی ربانی تاسو مې کې په دې فخ یې کنه چې روغ خلک زموږ په دې کلی کې ډیر داسې خانان دي پېښې چې هغه غلط خلکو مرګتیا کوي عارف خان تا ته پته ده چې مرچکی خان په دې خپل علاقه کې غلط سړی نه پریدي او چې سم وي زما نمبر تاسو سره دی او وايي پیرنګ یا داسې غلط خلګي ما ته صرف اطلاع کوي تاسو دراتلو ضرورت بم نه الله خوشاله کړي مهرباني ته دغه لپاره خو زه راخلم کنه کولې وخت هم په دې کلي کې دیر کړی دی او دا یا سړی نو مې چې ورښکاره شم دا تاسو خپل ځای هر ټیم راتلی شي او بل نن سبا شکر الحمدلله د خیبر پښتونخوا هغه پولیس نه دي او جرم کول چې کوم دی ډیر ګران کار دی اوس او چې موږ تعاون تاسو سره نو ان شاء الله ته دا جرم به خپل ختمي یاره خانجي او دوه کسې رستاسو له علاقې خبره ده کومه ها وای ما دې کار وکړ کنه چې ما وبخښه موږ بخښي ځکه چې تاسو دا خو بل دې یار وخت کنه دا خو اخر بس لاره او دا هم دې ته مې خو لا خو زمونږ کور ته دا غاړه دي ولا بس ستا کور ته غاړه نږدې پېښه کنه دا غیل ته کې بنگله ده هغه د نستا کور ته راتلی شي ها دې باندې چې ما بنارسي راوړي کنه او دا مو سره ټک کې بس ما مو ډولې کې کې دا بس راځم رواج نن سبا داسې دي چې جنکې نه راوځي لکان ودیږي ډېر خپلوږي خبره کوم دی وله ګرځه اوسه به ټول ګورا نه Dai, vedi mai un piede. Ti sei mai پیسې به خیر ده سره وکړه تلفون باندې خو نه دي دا ویل دا ویل خو دا په یو نه کې ګوري چې په دا څه خو بلم جوړ کړی دی رالي او کاکا جی را راما ای سل قدر یې پښه راځي څه څنګه زما مو پولیس والا ته مې ما کړی ما نور شو کنه ته نه کې دا ورکه او صحیح ده پولیس والا ته خو دا وې خو دا بیا په کوڅه کې ولاړ دی پولیس والا دما د مو خیال ساته دما رخټه کې لګ باتروم ته ورده او ولې زګلا چا نه جی هغه ما در تاسو کې بولی نه کار دی زما څه څه کار دی چې دا ولا بس خو دې زوی راغی کنه غزار دې نه کو کبا دي ګل لري غزار کو خبر در لري سوري هم د پلار سر به ورانه شي را په کوخه نه سره اخاشه خبره وره بس خبره شو بس زبچې دا وته اله پدا اته دادا ته نه یو تاسو کوم نن سبا دي کشته لړې په فدا جب आवाज نه ورکې کشته بیختوزی دا خو یو ناچور دی چې زموږ په کوګل پاده پاکه دی راځي بیا به څوک مچو پیاله چي هغه ډیره ده او چې اصلا مینی بوتل زنه زما اځه بو به اخانا زما غوی چیرته لاړې منځل لاړې او راځي نکلونه مسره کوي چې ما ویني کنه چې ما تور یادېږي خامخا به یادېږي ها خبر شوم کنه ها همور راغلی نه مړه مور مې راغلی زما اسخر کړه نو ما دې ته به څه ضرورت شته دلته کراتلې مړه خو یاره یو خبره ده
نن مې په دومره د اړه خپه شو کنه کنه. په ایمان زما ښځه نه ده هم تیار سړی دی نو څه ضرورت و چې دلته کې هغه راځي سړی دی خدا څه مور د پس ویلې دا خپه دلته راغلی و یو کار دی کنه ګوره د مور په اولاد له خپه کېږي خو پته نه کېږي چې د اولاد تاریان یم چې بیړو پرې مور پلار له خپه کېږي نه او بل راغلی شه خبر شم ته راغلی پر اوسېږي بې غیرت نه ان مې خلک را جوسي کې دلې وي دا زه نیم راغلی نه زما د ښځه نه ده خدای دې د سر اخلاص کی دا وکړه دا رااله بیا خو د مام دې نو زم وکړ رالم نام پرې نه مړه مرچا ای خان راغلی دی نو اینا نه یاره اه یو کار به وکړه مرچکي خان له بدوانه ورشو ځان له بدلېږه خرچم وایي ځکه چې خو غوړ یار وخت او کینی هیروړی وي او زه راځم مړه دواړه به ورښکاره شو او نه که چېرته منده کې ولګېده نو چانسونه ما سره ډېر دي مړه دغه ځای کې راځه میرګل کاکا هغه چیلي ولاړ دی زه پرېږدم ما کار انا هغه چیلې ته امره نه ونیده کیمرا ودرېږو په کیمرا په سلوشن ټیپ ولګو د چاره طرف یې موله راجو او دې به ونیوي او بیا هغه شو یا نشي ملغواله مړه زما خاصم کاغذونه خراب دي په لمبردسو کې خدا زره د ښکار چې طالب هم دې پر سلیټ په غاړه کې اچوي یاره او انا یا او زمانه دا زمانه مانت اړې انا بس اما اما نو څه توبه ايه انا څه نمونه دي یو اسلامي دی حاجي او جی یاره جی غریبانان دي او د هغې به څه د هغې دا بدنامې زمانه دي چېرته چرګه پټه کړې د چا نه 200 روپۍ غشتې روکې که السلام علیکم ها راځه کې اے مبارکه راغلی مرزا مرا راځه کې راځئ راځئ خان خپل سړی دی السلام علیکم خیر علیکم کینې السلام علیکم کینې کینې ځان کېنه کېنه دا ریږي تاسو ته چې بیا یاره جی خیر دی دا زما د کلي دي او که مکر دي ناپوهه دي پوه به شي زه به ته ډېر نصیحتونه کوم چې ځان ته واچوه اخوا کښېنه د غاښلي زده کړه سړیتوب یې زده ولې دې اجله تلو کړه مکله زه د عمرې نه خو نه یم راغلی د دوبۍ نه رالم خانجي په دوبۍ کې غړ غړ باغونه ځان سره به خو پیټې خجورې راوړې د خلکو نه خو به ورپورې شي که سما ته دو وایه که نه ستا د خپله کجورو ته جوړه ده نه چې دا پکوړو ته جوړه بس اخیر ته کې نظر یار در کې مېلمه کوربه نه ګورې دا چی ولې که نه دي نه جناب بس ما ستانه کې اوس کړی دی ورکړه چې تاسو یاره چې چېرته دا یا سړی همسایه‌توب دپاره دا تاسو ساتي داسې دا ولې کومه یاره دي خو چېرته زه خو غم لړلی به یم چې چېرته غم وي نو هغه د متشم دا بوټان هم ډېر زیات خرڅېږي بس کښېنه اوس پالش مه لګوه خو کښېنه دغه دی لا لا تو هني لو ما هم بخير علي انا شکر الحمدلله ښه په خیر لو سدي مو لروني انا موقف نبينا صبر وکړه د خدای مسلمانه لږ د چړې لاندې خو څه واله که نه يا دوله مو اخي دوله خدای به ورځي که نه موږ ټول یې ستاسو خدمتونه کړي دي خانجي باندې کارونه تاسو کول نو ولې به داسې سروالې به دا غله ورکولو او دا به ته ولې خوشحال مول مه کوه یو کار دی هاي ما بلې ملي راغلي او په دې سړي د ما اعتبار نشته وایي امي علي دوله ايوه هاي مو ثاني يريد راغلي وا بشرمول کوه د خدای تعالی کم وختو خان تاسو نور خیر صدر کی لا بیا باندې ان شاء الله هيني مو تاسو هم هايوا تاسو هیبت ته فرندي اذا هیبت مو اسلمي دا او فايو امي تاسو مو تجارت دي ورځه تاسو د خدمت ته مې خدای ساتي ورځه السلام عليكم لګا یا جن تیرا وخان خدای دې خوشاله وعلیکم السلام تاسو دې خان یاره عارف خان بس خیر دی تاسو سره گزاره کوي مقل دي نه پوهې دي بدنام دي نور سم نه دي کړي ورڅه خلکو دنیا په بله واړوله او دا غریبانان په وړو وړو دغه کې بدنام شوي دا اسلامي روټه ته نه ځه دې په ما پاتره مې دوا سلام وایا دې عارف خان نورو امیر جی یو خبره ته کومه که بد نه ګڼې وای جی تابعدا چې غریب سړی راشي که نه نو څوک ته سلام هم نه اچي بالکل خو چې دا جامې سپینې او د بار نه راشي نو مېلمانې ډېرې به سجرې ډکوي تا ته پته لګي چې نن سبا خو چې دا دولت در سره نه کنه په خپل کور کې به دې ځای نه وي تا د ښځې به هم بدې شي دا خبره یې دي صحیح ده ځان په زور مخروج کو اوس به پرې پټو کې لګا غل نه هستي راغه په دې نه کې نه کړی
خو د سلمي د لاسه او د چاڼه د لاسه ما ته چا وایي چې دوی ضمانت کوه په دومره رجسټر کې راغلی نو مونږ کو که دوی برېښنا وکړه نو وایي ته به پکې شرمېږې تاڼې ته به بیا تا راولو او ګناه خو د دوی عادت دی پټونو دا دیوالونه ولې راتو کړي دي دا خو مې د دې لپاره راته کړي دي چې زما په علاقه کې ترونه تر وړاندې څوک به مې پوله وي څوک به څاروي را پرېږدي او دا وګوره که نه دې شینکو دوی دغه ته دې کې چې وګرځې نو ړه به باغ شي هلته خو تشې شګې دي ولې نه ستاسو خبره سي د ګوره بابا جان مال حال ما له خدای راکړی هر څه له خدای راکړی خو زه په انسان ښکلی ښکاري او تاسو چې راشي که نه ډېره زیاته خوشحاله شم بچي خو یوه خبره مې رښتیا واوره چې ګوره اجمل کاکا بیمار دی او د هغه به داسې خیال ساتي لکه د خپل پلار غونته ځکه چې هغه ته وړه رالوی کړې او هغه بیمار دی هغه علاج هر څه پیسې هر څه شته خو هغه ته زموږ د خدمت او زمونږ د مینې ضرورت دی ولې نه ګوره بابا جانې ما خو یې مخکې مې عزت او خدمت کولو اوس به یې کوم ولې به یې نه کوم ته چاته سترګو به یې کومه بچې د هغه بس دا نصیحت یې راته چې زما د هغه نه زما نه ډېر زیات خیال ساته ځکه چې اجمل کاکا ډېر یو معصوم سړی دی او هغه موږ سره ډېره مینه کړې ده ولې نه که نه بابا جانې خو بس د هغه څوک شته نه زموږ نه بېغیر صحیح ده بچې زه چې ځو کور ته ناوخته دی بچې ټینشن د پاسه ټینشن دی ټینشن د پاسه ټینشن دی یو غم خو نه دی یو اسلامي دی یوې مور ده او یوې ښځه ده ټول هغه زموږ بلې کوپړۍ ناستې دي د دې د وجې اوس ښکلا زموږ کور ته غاړه نه ږدي هله وایي هغه خو ښکلا ده خو چې دا بل استاد څوک دی سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم بخیر یې ماما جي یې ماما جي وایي ما چې ما خو ډېر یادولې ښه ښه طبیعت دې ښه ښې ټیم ښه تېرېږي الله دې کامیاب کړه ته په خوشحالو راځې څه کې کوم وخته ساره نو بس څنګه ښې طبیعت دې ښه یا لکه والله چې ډېره زیاته بې حدې مسلمانه چې ډېره له ماته وکړه ځوانه ما خو نه پېژندی وایي زه خو ستاسو خپل یم ګوره بابا جانې دا چې دی ساده ګل دی د دې کلي ډېر ساده لګتې ما خو په ړومبي ځل ولید بچې چې زه نه یم پوه خیر دی وغاړه راکړه څه خبره نه ده څنګه ټیم دې ښه دی ورو دا خو ما ته ډېر ساده غونته انسان دا ښکاري ډېر ساده دی خیر دی بابا خیر دی ته ښه بچې شکر الحمدلله څنګه دی زه خو تا راته ما به تا ته شیرم درواجو ما او د مټیانو ډبې باندې راوړم کله به راځي سبا به درشم خیر دی مهرباني شکریه نه عزت چې کله ته نه خیر دی به درشم زه کار به شم بس ضرورت نشته که راځې نو راځه بیا پهلې چې به راماندې اوس دا خو ډېره ښه خبره ده خو ته به راته بیا ناست یې او زه به په نه ته به دې وخت کې درشم دا چې دې نه یم خبرې ښه السلام علیکم السلام علیکم څه په لیونو باندې م سر دی سړیه یا په ایمان چې ښکلا ده نه ښکلا ده خو دا ښکلې ده او پلار یې ښایسته دی هغه بل خاصي په شکل چینجي وایي دا مې پلار دی هغه یې نیکه دی جوړ یاره دا پلار یې ښایسته دی اوس دې ته زه په دې کې کمپیوټر ما دا ښکلا مور ته دی او که دې پلار ته دی پلار یې ښایسته دی اوس داسې خبره نه ده یاره اسلامي د مزغو خدای دې دې مزغو ته مې پرېوتې که نه دې چوس راته دا خبره کړې ده که دغه راوکړه دا به پکې راولې ما او دا هغه ټینشن مې ښکلا ختم کړو